أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال. دمارون سو جمعون میں دا نصیحت او دا تذکیر پا بنیاد تا یوسو خبر شروع کرے وے دا زنکدن دا قبر زندگی دا قبر نپاسیدل او دا حساب کتاب دا میدان خبرے او بیا 13 جمعہ دا دوزخ بعض حالات میں ذکر کرے. نن میرے تیرہ سورت رحمان یوسو آیتون ہوئے دا دے آیاتونو کہ اللہ پاک دا جنتونو ذکر گئے او دا جنتونو اللہ پلو نیکانو بندگانو لمقرر کردے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما خپلو نیکان بندگانو لأغا خوشالے مقرر کردے ما لا عین رأت یوسترگی داغی تفصیلات ندی لیدلے یو غوگونو داغی پورا تفصیلات ندی اوریدلے او نا داغی تفصیلات او داغی خوشالے دے انسان زڑکی تیری دیش. دا خدای نیکان بندگان سوک دی چه اللہ دا خوشالے مقرر کری دی او دا جنتون اللہ مقرر کری دی. دا اغا خلق دی لمن خاف مقامه ربت جنتان چی دی دا پخپل لکی دا اللہ یرساتی. ما 13 جمعہ و بلا جمعہ درتاوی چی دا یر لکی ساتی چی اللہ سر با دا قیامت میدان کے ادریکم زبا اللہ لسا جواب ورکو چی دا زیر ازلکی را لنو بیاغی دا پارا باغون دی جنتون دی او پدی آیتونو کی ما تاسو تا داغ جنتونو ذکر رکو اللہ سوئی دا اللہ انسانانو تمیو پیریانو توئی فبئی آلاء ربکما تکذبان. اے پیریانو اے انسانانو تاسو دا اللہ کم کم نعمت نے انکار کوئے او دا خدای کم نعمت دروغ جن گنے. مونگ دا خدای یو نعمتم دروغ جن نگن. حضور پاک صحابہ تو فرمائل بیدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کو ما جسنگ تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کنو حضور پاک فرمائی ویدا ما پیریانو تا تلاوت کو دیر خکول جواب ریکرا کردے دیر خکول جواب راکوی تاسو آغا جواب را نکو چی ما بکلوی چی فبی ای آلاء ربکما تکذبان چی تاسو دا خدای کم نعمت دروغ جن گنے دا کم نعمت دروغ تکذیب کوئے نو فیریانو بسوی لا نکذب بنعمکا ولا نکذب بآلائکا یا رب خدای منستاد دا نعمت تکذیب نکو منستاد نعمت تا دروغ نوائیو دا مو حقیقت گنو جستا نعمتو نشتا پا دنیا کے امراکے او پا آخرت او پا جنت کے امراکے نو تاسو بمدا سے مونگ بمدا سے وایو چے اللہ مونگ ستا دا نعمت تکذیب نکو پروردگارا تا چے کم نعمتو نا مونگ دنیا کے راکل مونگ اقرار کو خو مونگ شکر ادا نکو او تا چے کم نعمتو نا دا جنت پا شکل کے او دا جنت دا خوشحالو پا شکل کے مونگ لساتلی دی اللہ مونگا منو دا مونگ ایمان دے مونگ تصدیق کو تکذیب نکو ورسر برونو دا سوالمو کو کہ خدا دی صورت رحمان کے قرآن شریف کے دا کم جنتونو دا خوشحالو ذکر شوے دے نو اللہ مونگا جزانانو لے مفتو کے راکا پرور دے دا مونگا عمال دا دے قابل ندی
زمونږ صدقات د دې قابل نه دي، زمونږ منځونه او زمونږ روجې د دې قابل نه دي، زمونږ ذکرونه او زمونږ ایمان د دې قابل نه دی. مونږ هغسې د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دی. مونږ بس